د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناکل په کلي کې یوې مېرمنې د لسګونو زره افغانۍ په ارزښت د مېرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. د مرکز مشره رضیه خپلواک وایي 10 بېوزله مېرمنې دا مال ورسره کار کوي او له دې لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي. پاش کاله کېږي چې د لیم خپل کار ته فعالیت ورکړی دی. زما سره 10 خوندې کار کوي، په مختلفو بخشونو کې کار کوي یا په مختلفو وختونو کې د کار ډول مې دی مردوزي کار دی، خامکدوزي کار دی، د باد کار دی، لاسي کارونه دي، افغاني کالي دي، خیاطي دي. مختلفو بخشو کې موږ کار کوو په مختلفو وختونو کې. د لاسي توکو د تولید د دغه مرکز کلیوالي کارکونکي مېرمنې هم وایي چې د مرکز په جوړېدو سره یې کار موندلی او کورنۍ یې له فقره ژغورل سوي دي. د لاسي توکو په تولید بوختې مېرمنې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندویو بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. موږ ته خپل د لاس مزدوري راکوي، خو بیا مشکلات نه پال کېږي. بیا ما د فقر و د بل د یو چای و د یو لګیت د یو برې کار راته کوي. مونږ ګزاره خو سخته ده اوس بیخي. پخوا به م دا غاړې جوړولې شرکتو ته مو وړلې، هغه یې لا اوس نرخونه لوېدلي چې اوس کار نه کوي، نه خرڅېږي، نه دغه کېږي. خپل مایع به میړه دي، اعصابي دي چې دماغ یې کار نه کوي. بس خپل د کور دغه خرچه خپل کور د ګرد خپل په لاس کوم. د خور سره اخته یو دغونه خور یو څه کومک موږ سره کوي چې موږ دا کار ورته کوو. موږ خپل د لاس ګټه مې ده، سړی چې مې دی مایع به دي. د همت په نوم د مېرمنو د لاسي توکو د دغه تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنۍ مارکیټونو ترڅنګ یو شمېر بهرني هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. خو مشره یې وایي د کمزوري اقتصاد له امله نور نسي کولی چې خپل کار ته پراختیا ورکړي.